نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ اعلان وکړي، یو غزال راتلی د سفر اراده وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل چې له ما سره به په سفر کې هغه سړی نه ځي چې کوم سړي څخه امسایه ته ضرر رسېدلی. یو سړي ورته ویل چې یا رسول الله ما د امسایه و دیوال ته بول وکړي، هغه بولې د دې امسایه د دیوال بنیاد لره ورغلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ته به له ما سره نه ځې. څونه شریعت و موږ ته څونه ښه هدایات بیانوي چې یو سړی د امسایه و دیوال ته بولې دی نږدې وکړي او دا بولې بنیاد لره ورسي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل چې ته به له ما سره په سفر کې نه ځې. او موږ چې پر همسایهګانو باندې لرګي راواخو، د همسایه عزت لوټو، او همسایهګان د باوو چې د لږ کمزوري همسایه په نظر راشي، پر هغه باندې بدماشي کوو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې صرف یو همسایه و دیوال ته بول کړي وي، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سفر کې له ځانه سره نه بیوي، نو دا سړی چې پر همسایه باندې بدماشي کوي، دا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قیامت په ورځ بیا له ځانه سره جنت لره بیایي.